السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى ولوی نعمتونو کی او لوی نعمت داده چه انسان لتوفیق ورکی د دین دا ویدو او د دین دا بیانولو. نوزد الله سبحانه وتعالى پا دی خبر باندی شکریہ دا کوم پاوله کی او پا آخره کی چه مالی توفیق را کو دا بیانولو او تاسو له توفیق درکو دا اوریدو. دا غین بعد زدی ټولو ملګرو شکریہ ادا کوم چاچی دا پروگرام جوړ کړی دی د دکتور شمس رحمه الله په دې مرکز کې د توحید او د سنت په دې مرکز کې الله دې دا همیشه دپاره قائم او دائم لري. نو دا هغه ملګرو ټولو شکریہ ادا کوم چا چې دا پروګرام یې ښودی دی او څوک چې په سیکورټۍ کې دي او څوک بله منډه وایي او بله. هغه ټولو د زړه د کومې نه شکریہ ادا کوم او الله سبحانه وتعالی دې دکتور شمس السلفي رحمه الله الله دې د هغه په قبرونو باندې د رحمتونو باران راووري او الله دې د هغه د صدقه جاریه قبول کی او الله دې سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. بې د هغې نه بعد ستاسو شکریہ ادا کوم چې تاسو راغلئ دې پروګرام ته او په دې کې مې شرکت وکړو او خصوصا دا پروگرام هر انسان په خپل ملک باندې مینه ده، فطرتي مینه ده. نو د خپل ملک او علاقې سره مینه کول داسې جرم نه دی. دومره ده چې د شریعت په حدودو کې دننه او د مینه او محبت به د شریعت سره د مینه محبت نه ډېرې نه. نو زما د دې خپل علاقې سره او د هغه ځمکې سره طبیعي مینه ده په کوم ځای کې چې زه پیدا شوی یم او د کوم ځای یم. نو دلته بیان کول او دلته درسونه کول د هغې ځان له خوني او د هغې ځان له احساساتي. الله سبحانه وتعالی دې ما له توفیق راکړي د حق د بیانولو او تاسو ټولو ته دې الله توفیق درکړي د هغې د اورېدو. نن سبا هغه دور دی چې فتنې ډېرې شوي دي. داسې قسمه فتنې لکه د دریاب او د سیند د چپو په شان چې کله د انسان یو ځای ته وړي او کله بل ځای ته وړي. دا د فتنو دور دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشنګویي ده په حدیثونو کې چې قیامت ته به نږدې فتنې ډېرې شي. داسې فتنې به راشي که قطع اللیل المظلم، لکه د شپې دا تکې تورې تیرې دغې شان تورې فتنې به راځي او داسې خطرناکې فتنې به راشي
چې يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. دا سړی به د شپې مسلمانی سحر لبه کافری او سحر لبه مسلمانی د شپې به کافری والعیاذ بالله. زمون دا دور او دا زمانه پدې کې فتنې ډېرې شوي دي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګویي کومه چې کړي دا هغه مونږ ولیده. فتن الشبهات او فتن الشهوات دواړه قسمه فتنې خو په زور او شور کې دي. هغې د لاسه د انسانانو د دې مسلمانانو هغه دینداري کمزوري کېږي او د خپل دین نه لرې کېږي. او دا خو واضح خبره ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې لاړ بقي والا دپاره دعا غوښته نو په هغه ټیم کې دا وویل چې هره زمانه دا د راتلونکي نه غوره ده په دیني نسبت سره او بیا چې پسې کومه راځي هغه به د دوی نه کمزوري. نو د دې اسلام څه د پاسه 1400 کاله وشو چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دنیا نه تللی او د هغه وخت نه دا خبره داسې روانه ده د دینداري په دې خلکو کې کمیږي او فتنې ډېرېږي او دا خلک لرې کېږي د الله نه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د سنتو نه د قرآن او د حدیث نه د صحابه کرامو د ژوند نه د صحابه کرامو د لارې نه. په دې قسمه پرفتن دور کې موږ له هغه لارې معلومول غواړي کومې لارې چې موږ واپس کړي الله سبحانه وتعالی ته او موږ نږدې کړي الله ته. زه به یو څو اسباب ذکر کومه په دې خپل بیان کې چې د هغې د لاسه موږ الله ته نږدې کېدی شو او الله به زموږ سره محبت کوي. او دا کوم ملګري چې ولاړ دي که کېناستی شئ نو کښېنئ. دا بیان په شوق او ذوق سره واورئ او تاسو زه اسم لیدلی یم په نیټ باندې په موبایل باندې نو کښېنئ او که ترتیب جوړ شو نو ټولو سره به ملاقات کوو. او زه ستاسو دپاره راغلی یم د الله د رضا نه بعد. دلته بل زما څه کار نه و بلکې زما کارونه هلته سعودي کې ډېر وو، دعوتي امور، درسونه، کور او هر څه هلته و. خو دا راتګ دا خالص د خپلو وروڼو دپاره دی، د دې خپلو ملګرو دپاره دی. که چېرته دوی زما دا خبره ومني والله یې وبخي. زه د دغې دپاره راغلی یم. نو ښه په ارام دې بیان ته کښېنئ او ویې اورئ او د عمل په نیت یې واورئ. او دا موبایل یې که دا بندې کړئ نو ډېر به ښه وکړئ، بیا بیان ته توجه وي. او دا موبایل یې اکثر د بیان نه توجه خرابوي. به توجه یې دغه طرف ته چې زه بیان ریکارډ کوم. تاسو ته بیا دا بیان میلاو شي په څه طریقه باندې ډېرې لارې دي. زما دا بیان په شوق او ذوق سره اورئ که نه اورئ؟ اواز مرو دی، اورئ که نه اورئ؟ نو چې اورئ بیا ښه په ارام دې بیان ته کښېنئ. او زه به درته یو څو اسباب بیان کړمه چې په هغې سره انسان نږدې کېږي الله سبحانه وتعالی ته او د الله سبحانه وتعالی دې دین ته او د الله سبحانه وتعالی هغه شریعت ته کومې چې رالېږلی دی. د ټولو نه لوی سبب الله ته د نږدې کېدو هغه د توحید د عقیده ده. هغه عقیده چې د هغې د بیانولو دپاره الله سبحانه وتعالی د پیغمبران رالېږلي دي. د هغې د بیانولو دپاره الله کتابونه راکوز کړي دي او د هغې د وضاحت دپاره رب العالمین د اسمانونه ودرولي دي او د
مخلوق پیدا کړی دی او د دنیا پیدا کړی ده د توحید د عقیده چې بندگی به یوازې او خالص د الله سبحانه وتعالی کیږي دا عقیده خپله کې یو وی پیژنئ چې ستا دا تندې دا د الله نه علاوه د بل چا په در باندې ټیټ نشي چې ستا یقین په خپل رب باندې ته مرسته د هغه نه غواړې ته خپل حاجتونه د هغه نه غواړې په دې طریقې سره به ته الله ته نږدې شي خپل رابطه د هغه رب سره ساتئ چې هغه ژوندی ذات دی ځان هغه ته وسپارئ په قبرونو باندې اعتماد په مړو باندې اعتماد په تعویذونو باندې اعتماد د دې نه ځان لرې ساتئ او خپل رابطه جوړه کړئ د هغه ژوندي ذات سره الله په قرآن کې خپل پیغمبر ته وایي وتوکل علی الحی الذی لا یموت او ای پیغمبره ځان وسپاره هغه الله ته چې هغه ژوندی دی او مرګ پرې نه راځي هغه ژوندي رب ته وایي ځان وسپاره وتوکل علی الحی الذی لا یموت تاسو هم د هغه ژوندي رب سره خپله رابطه ساتئ ځان د هر قسمه شرک نه که هغه وړوکی شرک دی او که هغه لوی شرک دی ځان د هغې نه لرې ساتئ د عقیدې دا مسله دا په دې اهمه ده چې په دې کې ګزاره نه کېږي یو سړی دی ډېر ګناهونه یې کړي دي او مړ شو نو بیا هم موږ لاس اوچتولی شو الله ته به ووایو چې الله ویې بخه خو مشرک انسان دپاره د بخانې سوالون د الله سبحانه وتعالی نه نشي کولی د بخانې سوال دا هم د مشرک دپاره نشي کولی او الله په قرآن کې وایي إن الله لا يغفر أن يشرك به الله دا نبخي چې دا غسر څوک څه شی شریک کړي إن الله لا يغفر أن يشرك به دا ګناه الله د سره بخي نه او که څوک پرې مړ شو د همیشه دپاره جهنم ته لاړ د هر قسم شرکیاتو نه او د خزعبلاتو نه ځان لرې ساتئ سوچه ټنګېدلې عقیده ساتئ د توحید عقیده چې یو الله دی زما او هغه هر څه کولی شي الله سبحانه وتعالی د دې مشرکانو د دې معبودانو هغه کمزورتیا بیان کړې ده وایي تاسو چې چاته چغې وایي ای مشرکانو د الله نه علاوه ما یملکون من قطمیر الله وی د کجوري دا ډوکې چې کجوري چې کولاو کې دنه پکې ډوکې ده دا ډوکې ده دانا په دې له پاسه سپین پوسټکې ده ما یملکون من قطمیر د دې باطلو معبودانو سره د دې سپین پوسټکې ده چې کوم دی کجوري دی دانې او د ډوکې باندې له پاسه دی دومره طاقت هم د هغوی سره نشته او دا ځوان ورته پروت دی څوک ترې بچي غواړي او څوک وایي را مدد شه او څوک ترې حاجتونه غواړي او څوک ورته په مصیبتونو کې چغې وایي او څوک ترې چې دی څه غواړي او څوک څه غواړي دا ټول شرکیات او هغه کارونه دي چې انسان لرې کوي د الله نه او لرې کوي د جنت نه او که په دې باندې مړ شو نو همیشه دپاره یې ځای جهنم دی د خپل عقیدې د توحید عقیدې ساتئ دویمه لار الله ته د نږدې کېدو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې تګ دی موږ ټول دا دعوه کوو چې موږ د الله سره محبت کوو الله سبحانه وتعالی په دغه خلکو باندې یو ناشنا امتحان راوستی و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بعضو خلکو دا خبرې کولې چې زمونږ د الله سره ډېر محبت دی الله په امتحان راوستو قل إن كنتم تحبون الله وای پیغمبره د خلکو ته که تاسو محبت کوئ د الله سره رښتینی فاتبعوني نو زما تابعداري کوئ یحببکم الله الله به سره محبت وکړي الله ته به نږدې شي نو الله ته د نږدې کېدو لار
هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري ده. قرآن د دې نه ډک دی ځای په ځای الله وایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. څه چې د پیغمبر وایي او څه دروړي دي هغه ومنئ، او د څه نه چې منع کړي د هغې نه منع شئ. او حدیثونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. زما ټول امتیان به جنت ته ننوځي الا هغه سړی چې جنت ته د ننوتو نه انکار وکړي. صحابه کرامو ډېر تعجب وکړو ومن یأبه یا رسول الله، یا رسول الله داسې څوک شته چې هغه د جنت ته د تلو نه انکار وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. چا چې زما تابعداري وکړه او زما خبره ومنله نو دی به جنت ته ځي، او چا چې انکار وکړو او نافرماني وکړه نو د په حقیقت کې جنت ته د تلو نه انکار وکړو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان شي د الف نه د یا پورې زمونږ عقیده به هغه عقیده کما عقیده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وه، زمونږ اخلاق به هغه اخلاقي کما اخلاق چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وو. زمونږ ناسته پاسته به داسې لکه کومه ناسته پاسته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وه. زمونږ غم خادي به د هغه په لارې، زمونږ رواجونه به د هغه په طریقه باندې، بلکې زمونږ ټول ژوند دا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه اله به کامیابي ومومئ او اله به الله ته نږدې شئ. دا خبرې پرېږدئ چې کله درته حدیث بیان شي نو دا خبرې بیا پرېږدئ چې زما په مذهب کې څه راغلي دي، او زما مولوي صاحب څه وایي، او زما په کتاب کې څه دي، او زمونږ مفتی صاحب څه وایي، او زمونږ صحابیات صاحب څه وایي، او زمونږ کلیوال څه وایي، او زمونږ ملک والا څه وایي، او زمونږ جبي والا څه وایي، او زمونږ مشران څه وایي. دا ټولې خبرې پرېږدئ چې په کوم ځای کې تا ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره راورسي نو سمعا وطاعه ډایرک دا وایه چې ما دا خبره واورېده او زه پرې عمل کوم، الله به د کامیاب کړي او الله ته به نږدې شي. تابعداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه داسې واوره. زه پې تاته یو مثال تو ذکر کوم چې څنګه یې تابعداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دا یې زده کړه د صحابه کرامو نه. موږ ته خو چې حدیث راورسي نو په حدیث باندې نه عمل کولو دپاره دا باز چې دی د 50 نه زیاتې وجې بیان کړي، څوک یې منسوخ کړي، او څوک یې وایي دا د شافعي مذهب والا دپاره دی، او څوک وایي دا د عربیانو دپاره دی، او څوک وایي دا د پلاني ملک والا دپاره دی، او پلاني موسم کې او په عمل کې، او دا په پلاني عمر کې او په عمل کې، او دا چې کله بیماري عمل به پې کې، او دا چې کله ځواني عمل به پې کې، او په دې طریقه سره هغه ټول حدیثونه تقسیم کړي. چې کله م حدیث راورسي نو باغې باندې ډایرک عمل کوه. زه پې درته مثال بیان کړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه کوله یوه ورځ د جمعې، نو دا خلک پکې ولاړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خطبې په دوران کې دا ووی چې ای خلکو کښېنئ، ای خلکو کښېنئ. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هغه دې خطبې نه را روانو او دا خبره په لاره کې واورېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کښېنئ. نو په هغه لاره کې کښېناستو غرمو ته د جومات نه بهر. بیا چې کله لمونځ ختم شو ملګرو دې تپوس وکړو ابو عبدالرحمن ته خو بهر ناست وي، وایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه واورېدو چې کښېنئ، او زه کښېناستم. دې ته وایي تابعداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دا سوچ یې ونه کړو چې ګرمي ده، دا سوچ یې ونه کړو چې زه په لاره کې یم، دا سوچ یې ونه کړو چې خلک به څه وایي، خو کښېناستو ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کښېنئ. حالانکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارایي خلکو ته دا نه ویلي چې کښېنئ، خو په جومات کې دننه څه کسان ولاړو هغو ته یې ووایي کښېنئ. دې ته وایي تابعداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. تابعداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه داسې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان له یو ګوتۍ جوړه کړې وه د سرو زرو. صحابه کرامو هم ځان له ګوتۍ جوړې کړې د سرو زرو.
بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله وحی وشوه چې د سرو زرو استعمال د نارینو دپاره حرام دی په طور د زینت، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوتې راواغسته غزار یې کړه، نو ټولو ملګرو خپلې ګوتې راواغستې او غزار یې کړې. او یو هم دا تپوس ورکړو چې یا رسول الله ولې په دې خو موږ پیسې ورکړي دي، په دې خو موږ ستړي شوي یو، دا خو زموږ مال دی. یو هم دا خبره ونه کړه. دې ته وایي تابعداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. یو کس راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته او د سرو زرو ګوتې یې اچولې وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړو د هغې نه. ګوتې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترې راواغسته او ګزار یې کړه. بیا لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم، نو دغه ګوتې پرېښوده روا یې نه غسته. ملګرو ورته ووایي دا ګوتې راواله. ده ورته جواب کې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګزار کړه نو زه به یې څنګه راوالمه. داسې تابعداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په چون کې چنانچې او څنګه او کله او کیون کې او په دې باندې خبره نه چلېږي چې څنګه تا ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث راورسېدو ډایرکټ په هغې باندې عمل کوه، هغه عملي کوه او دا تپوسونه مه کوه چې دا منسوخ دی او څوک یې کوي او څوک یې نه کوي او څوک پرې عمل کوي او خلک به څه وایي. دې ټکي غټه تباهي وکړه چې خلک به څه وایي. موږ سره د خلکو غم دی. او حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چا چې د الله رضا ولټوله او مخلوق ته خفه شو نو دا مخلوق به تیم راضي شي او الله به تیم راضي شي. او چا چې د مخلوق رضا ولټوله او مخلوق یې راضي کو الله یې خفه کو نو مخلوق به تیم خفه شي او الله به تیم خفه شي. نو تاسو سوچ دا کوئ چې الله سبحانه وتعالی به څنګه راضي کوو. دا سوچ کوئ او پرېږدئ دا سوچ چې مخلوق به څنګه راضي کوو. دا مخلوق چېرته هم ټول نه راضي کېږي. او که چا دا ووایي چې زه ټول مخلوق راضي کوم نو ده په دماغو کې ډز شوی دا لیونی دی. مخلوق چېرته هم ټول نه راضي کېږي. لازم به په تا باندې اعتراضات کېږي، لازم به بعض خلک تا نه خفه وي، خو ته به په هر حال کې د الله سبحانه وتعالی رضا لټې او په هر حال کې به دا سوچ کې چې په دې خبر باندې الله خفه کېږي که نه الله راضي کېږي او خوشحالېږي. نو دویمه لار الله سبحانه وتعالی ته د نږدې کېدو هغه دا لار ده چې تاسو تابعداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکوئ. کوئ به که نه به کوئ؟ کوئ که نه؟ دا خبرې به نه کوئ چې څنګه ولي او پلانې به څه وایي علانې به څه وایي. ډایرکټ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کوئ. درېیمه لار الله ته د نږدې کېدو هغه د لمونځ دی. د اسلام هغه دویم عظیم رکن په دې باندې انسان نږدې کېږي الله ته. بلکې دا یو هغه ناشنا لار ده، هغه ناشنا لار چې زر تر زره به د الله ته نږدې کېږي. ځکه چې په دې کې ستا جرګه او ستا دا خبرې چې کومې روانې دي دا د الله سبحانه وتعالی سره روانې دي. دا لمونځ د انسان د بنده او د الله په منځ کې جرګه ده. نو څومره چې ته د الله سره جرګه کې او څومره چې ته د الله کور ته راځې او الله ته ودرېږي نو دومره به ته الله ته نږدې کېږي. کوم سړی چې لمونځونه په وخت باندې کوي او په جومات کې کوي او د جمع سره کوي او په خشوع او خضوع سره کوي، ارکان او واجبات او شروط پوره کوي، دا سړی ډېر نږدې دی الله ته په نسبت د هغه چا چې هغه د مانځه پابندي نه کوي. نو د دې خپلو لمونځونو پابندي ډېره کوئ، په جوماتونو کې کوئ، د جمع سره کوئ، ارکان او واجبات او شروط یې پوره کوئ او دغه شان محمدي لمونځ کوئ. تپوس دا کوئ چې لمونځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه کړی دی ټول معلومات د دې په باره کې کوئ. ځکه چې قیامت په ورځ به تپوس زموږ ټولو نه هغه هم د دې محمدي لمونځ په باره کې کېږي. د بل یو چا طریقې په باره کې به زموږ نه تپوس نه کېږي.
دا تپوس نو نه کېږي چې ستا د مونځ د پلار نیکه په طریقه وو او که نه وو، دا ستا د مونځ د ملک والا په طریقه وو او که نه وو، ستا د مونځ خلکو خوښه او که نه وو، دا تپوس به نه کېږي. تپوس هغه یو دی چې ستا د مونځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وو او که نه وو. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا امر کړی دی صلو کما رأیتمونی اصلي، مونځ به داسې کوئ لکه څنګه چې تاسو زه په مانځه باندې لیدلی یم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو په مانځه باندې لیدلی، بیا صحابه کرامو تابعینو ته دا خبره بیانه کړه، تابعینو بیا تبع تابعینو ته بیانه کړه، او داسې دا سند موږ ته را رسېدلی دی. نو الحمدلله موږ سره پوره مونځ او کامل محمدي مونځ هغه په حدیثونو کې شته بحمد الله و توفیقه. نو هغه مونځ کوئ کوم مونځ چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې دې ټوپونه قلار شي، هغه غلا نه قلار شي کومه غلا چې د مونځ نه کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې دا خبره بیان کړې ده، وایي په غلو کې د ټولو نه بدترین غلا هغه دی چې هغه د مانځه نه غلا کوي. صحابه کرام وایي یا رسول الله وکیف یسرق من صلاته، او څنګه یا رسول الله هغه غلا کوي د مانځه نه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي لا یتم رکوعها ولا سجودها، نه رکوع برابر لګئ، نه سجده برابر لګئ، نه ارکان برابري، نه شروط برابري، او نه په مانځه کې سکون او اطمینان. زموږ دا مونځونه ډېر ملګري دا وایي چې زه مونځ کومه، حالانکه الله په قرآن کې دا خبره کړې ده ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، یقینا مونځ منع کوي انسانان او بنده د غلطو کارونو نه او د ګناهونو نه. وایي زه خو مونځونه ډېر کومه خو زه یې منع نه کړمه. نو جواب دا دی چې ستا دا مونځ بیا په صحیح طریقه نه دی. جواب بیا دا دی چې ستا په دې مونځ کې نقصان دی. د الله سبحانه وتعالی په خبره کې خو څه شک نشته که نو چې د الله په خبره کې شک نشته او بیا هم دا مونځ ستا د ګناهونو نه منع کوي، نو د هغې وجه دا ده چې ستا دا مونځ بیا مونځ نه دی. د خپلو مونځونو اهتمام کوئ. څلورمه لار الله ته د نږدې کېدو لپاره هغه دا ده چې تاسو د الله سبحانه وتعالی د کتاب سره تعلق جوړ کړئ. د الله سبحانه وتعالی د دې کلام پاک تلاوت کوئ، د دې په ترجمه او په تفسیر باندې ځان پوه کړئ. ځان له روزانه موږ په روژه کې قرآنونه رالو او نورو ورځو کې دا قرآنونه په جوماتونو کې پراته وي، په هغې باندې دوړه پراته وي او څوک یې تپوس هم نه کوي. او چې کله روژه راشي نو د روژې د مسلمانان را ژوندي شي او قرآن راواخلي، حالانکې دا قرآن د الله سبحانه وتعالی د طرف نه راغلي میسیجونه دي موږ ته، د الله د طرف نه راغلي رسالې دي موږ ته. لکه څنګه چې ته خپل موبایل ته په شوق کې او سترګې دې لا کولو شوي نه وي، سترګې دې لا کولو شوي نه او موبایل کولو کې چې په واتساپ په چا میسیج کړی، په فیسبوک په چا میسیج کړی، په انسټاګرام په چا میسیج کړی، او په پلاني شي او په علاني شي باندې په چا میسیج کړی، نو دغه شان دا قرآن کولو که په دې کې هم میسیجې پرتې دي، په دې باندې ځان پوه که. خو اله به ته د ځان پوه کولو کوشش کوې چې کله تا سره د دې قرآن قدر وي. او په دې باندې بعضو علما کرامو یو مثال هم بیان کړی دی داسې چې اوس یو سړی دی او هغه له بچی خط راولیږي او دا خط یې ورته په بله ژبه کې لیکلی چې هغه د ده ژبه نه وي. نو دا سړی د بچي دې خط ته دومره په شوق کې او دومره ورسره محبت وي چې بیا د هغې دپاره څوک پیدا کړي. د کوم یو سړی دی په سعودي عرب کې مزدوري کوي او خپل مور پلار ته خط راولیږي په عربۍ ژبه کې، نو بیا به دا سړی څه کوي، دا خط به راوالي او په مولوي صاحب پسې به لاړ شي او عربي به مې زده کړي، خو چې په دې خط باندې پوه شي. خو چې کله په دې خط باندې مینو نو هلته کوشش ته وکړو چې په دې باندې ځان پوه کړي. که چېرته تاسو حقیقي مینه د قرآن سره کوئ نو بیا به تاسو کوشش کوئ چې په هغې باندې ځان پوه کړئ، بیا به تاسو کوشش کوئ په هغې باندې د عمل کولو. زما تاسو ته
د زړه د کومې نه دا نصیحت دی د الله د کتاب سره رابطه جوړه کړئ د ډېر عزتمن او د ډېر زورور رب کلام دی چې د دې سره رابطه جوړه کړه الله به دله عزتونه درکړي په دنیا کې او په آخرت کې حدیث کې راځي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين الله د دې کتاب د لاسه ډېر قومونه اوچت کړي دي او عزتونه ورکړي هم د دې کتاب د لاسه الله ډېر قومونه تباه کړي دي کوم چې نه دی منلی کوم چې شاته گزار کړی دی کوم چې ورسره رابطه نه ده جوړه کړې هغه قومونه الله تباه او برباد کړي دي د دې کتاب سره رابطه جوړه کړئ دومره غیرتي رب کلام دی چې کله د ورسره رابطه جوړه کړه نو بیا دې پرېږدي نه په حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الصیام والقرآن روجه او قرآن دا به د قیامت په ورځ سفارش کوي الله ته ستا په باره کې او روجه به ورته وایي چې یا الله زما د لاسه دې تږی شوی دی یا الله زما د لاسه وږی شوی دی یا الله زما د لاسه د شهوت نه لري نو یا الله ویې بخه دغه شان دا قرآن عظیم کتاب دی الله ته به وایي چې یا الله زما د لاسه د شپې خوبونه خراب شي زما د لاسه به د تهجد کول زما د لاسه به د وخت ورکول دی قرآن له نو یا الله ویې بخه الله به یې وبخي هغه کتاب چې هغه د هدایت کتاب دی هغه کتاب چې هغه د هدایت بنیاد دی که هدایت لټوئ او غواړئ دا چې الله سبحانه وتعالی تاسو ته نیغه لار وښیي نو په دې قرآن باندې منګولې ولګوئ د دې قرآن سره خپله رابطه جوړه کړئ موږ په هر منځ کې او په هر منځ کې په هر رکعت کې موږ سوره فاتحه وایو تاسو وایئ سوره فاتحه که نه په هر رکعت کې سوره فاتحه وایو که یوازې یو که په امام پسې یو او که امامي که هر څوک وي په دې سوره فاتحه کې موږ وایو اهدنا الصراط المستقیم یا الله وښایه موږ ته لاره نیغه خو چې کله ته دا سورت ختم کې او د دې نه بعد په قرآن کریم کې اولنۍ سورت دی سورة البقره او ته شروع کې الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدایت ته دا کتاب د متقیانو لپاره په سوره فاتحه کې تاسو سوال وکړو چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله د هدایت لار راته وښایه په سوره بقره په اوله کې تا ته وویل خبره ډېره اوږده نه کړه په منځ کې فاصله ډېره رانه وسته بلکې ډایرکټ په سوره بقره کې تا ته دا وویل چې د هدایت کتاب که غواړې نو هغه دغه کتاب دی ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین هغه دا کتاب دی چې هدایت دی د متقیانو لپاره په دې خپل روزانه شیدول کې د قرآن دپاره وخت لازمي کوي داسې تلاوت د قرآن مه کوئ که چېرته وخت میلاو شو نو تلاوت به وکړمه نه بلکې د دې دپاره وخت لازم کوي یو مخ وایه روزانه خیر د یو مخ وایه خو روزانه وایه الله به دې دا زړه ژوندی ساتي الله به دې په بچو کې برکت واچوي الله به دې په ژوند کې برکت واچوي الله به دې په عمل کې برکت واچوي او الله به دې په وینا کې برکت واچوي څو لارې شو څلور هلته سعودي عرب کې زه درسونه کومه نو زه د خپلو شاګردانو سره عادت یم چې تپوس کوم ټول جواب راکوي خو تاسو ډېر څو لارې شو څلور لارې شوي الله ته د نږدې کېدو پنځمه لار الله ته د نږدې کېدو هغه د الله د مخلوق سره احسان کول الله په دې باندې ډېر خوشحالېږي چې څوک د الله د مخلوق سره احسان وکړي او د الله د مخلوق سره مرسته وکړي الله ته نږدې کېږي الله پرې خوشحالېږي احسان مطلب ښه کول ښېګڼه کول د یتیم سره ښېګڼه کول د کونډې سره ښېګڼه کول د غریب سره ښېګڼه او ښه کول د عاجز سره الغرض د هر مسلمان سره مرسته کول الله سبحانه وتعالی به تا سره محبت کوي او الله ته به نږدې شي الله به د خپلو بندګانو باندې ډېر مین ځکه یو حدیث کې دا راځي چې لزوال الدنیا اهون علی الله
د دې دنیا د دې ټولې دنیا د ورانېده او د یو مسلمان وجل په ناحقه دغه خبره د الله په نس ډېره غټه ده د دې نه چې دا ټوله دنیا ورانه شي بلکې یو حدیث کې خو سره دا هم راځي چې دا کعبه ورانه شي یو سړی مسلمان مړ کړي او یو سړی د کعبه ورانه کړي د الله په نس دا غټه خبره ده چې دی راولګېدو د مسلمان یې مړ کړو الله په دې خپلو بندګانو باندې ډېر مهین دی نو چې کله تاسو د الله د دې بندګانو سره احسان کوئ الله به تاسو سره هم د احسان معامله کوي معلومات کوئ ګرځئ کوم ځای کې غریب وي د هغه سره مرسته کوه کوم ځای کې کونډه وي د هغې سره مرسته کوه کوم ځای کې یتیم وي د هغې سره مرسته کوه کوم ځای کې یو انسان وي قرضې پې ډېري مشکلات ورته ډېري کوشش کوه چې دا قرضې ترې کمې کړې او که ستا پې قرضه نو کوشش کوه چې دا قرضه ورته وبخې یا ورته صحیح سره دې قرضې وبخې څومره چې کولی شي او څومره چې کولی شئ د دې مخلوق سره د دې انسانانو سره احسانات کوئ رب العالمین به په تاسو باندې احسان کوي او الله ته به نږدې شي کومله چې الله پراختیا ورکړې ده په مال کې نو ولګوئ دا مال د الله په دې بندګانو باندې که چاله الله پراختیا ورکړې ده پراختیا ورکړې ده د نسب په اعتبار سره او د زور په اعتبار سره نو مرسته وکړئ په دغه باب کې د خپلو مسلمانانو وروڼو سره ما پرون ملګرو ته دا خبره بیانوله چې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې د یو زیناکارې ښځې واقعه بیانه کړې ده چې هغه په بني اسرائیلو کې وه په بني اسرائیلو کې یو زیناکاره ښځه وه او هغه په لار باندې تېرېده د کوهي په غاړه یو سپی پروت او ډېر تږی شوی وایي دومره تږی شوی چې دا ژبه یې راویستې وه او په دې ځمکه باندې واله دا خاورې یې څټلې نو دې سړي دا چل وکړو عفوا دې زنانه دا چل وکړو چې موزه یې راواغسته او هغه یې د اوبو نه ډکه کړه هغه موزه یې راواغسته د اوبو نه یې ډکه کړه او دې سپي باندې هغه اوبه وڅکولې وایي د الله دا کار خوښ شو دا زنانه یې وبخله هغه زیناکاره ښځه یې وبخله د دې د لاسه چې د الله د یو مخلوق سره یې ښه وکړو نو چې کله تاسو د انسانانو سره ښه کوئ د مسلمانانو سره ښه کوئ نو الله به په تاسو باندې بیا څومره رحم کوي شپږم لار الله ته د نږدې کېدو هغه د تهجد دا لار ده د شپې په دې تهجدو کې هغه برکت الله اچولی دی او هغه نور او رڼا یې پکې اچولې ده چې د هغې په خوند او لذت باندې صرف هغه سړی پوهېږي چې څوک یې کوي زه دا نه یم چې ډېر لمونځ کوئ زه دا نه یم چې شل رکاته تهجد کوه زه دا نه یم چې لس رکاته کوه 2 رکاته تهجد کوه خو روزانه کوه هره شپه کوه الله سره خپل سرازونه وساته په دې شپه کې د نیکانو بندګانو او د نیکانو خلکو ډېر رازونه دي د الله سره او د دې شپې سره خو که چېرته دې شپې خبرې کولی شوې او موږ ترې تپوس کړی وې نو ناشنا رازونه مې راته بیان کړی حدیث کې دا راځي چې کله د شپې د اخرنۍ درېیمه حصه پاتې شي نو رب العالمین د دنیا اسمان ته راکوشي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او دا اواز وکړي وایي که څوک څه غواړي چې زه یې وله ورکړمه که څوک بخانه غواړي چې ویې بخمه که څوک زما د خزانونه څه غواړي چې ورکړم وله که څوک غریب وي چې مالدار یې کړمه که څوک بیمار وي چې روغ صحت وله ورکړمه نو په دغه ټیم کې چې ته راپاسې او الله ته ودرېږي د پېشمني په دې ټیم کې د سحر منځه نه مخکې لږ 2 رکاته لمونځ وکړي او بیا الله ته دا سوچت کړي چې څه د الله نه غواړي هغه به درله درکړي او الله ته به نږدې شي ځان عادت کوي په دې تهجدو باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د تهجدو مبارکې وایي دأب الصالحین قبلکم څومره نیکان خلک چې تېر شوي دي په دنیا کې او څومره نیکان خلک چې اوس په دنیا کې دي د دغه ټولو طریقه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي
چې دا تهجد څوک کوي نو الله ته به نږدې شي، دا تهجد چې څوک کوي جنت ته به نږدې شي، دا تهجد چې څوک کوي الله به ترې راضي شي. یو حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الله چې کله دغه انسانانو ته وګوري دا کوم چې د شپې تهجد کوي ولاړ نو الله وخاندي، په دې وخاندي چې الله وایي الله وایي چې دا زما څه عجیبه بندګان دي، په ما باندې څومره مین دي، د شپې په تکه توره تیاره کې راپاڅېدلي دي، خلک اوده پراته دي، خلک په پستو طلایلو کې پراته دي، خلک په پستو بړستنو کې پراته دي، خلک د ښځو نه خون اخلي او دی راپاڅېدلی دی په دې تکه توره تیاره کې او په دې جمعې کې او په دې ناوخته وخت کې ما ته ولاړلې نو الله ورته وخاندي. د شپې د تهجد په ځان باندې لازم کوي. علیکم بقیام اللیل، په ځان لازم کوي 2 رکعته کوو، بس سهار لمونځ خو تاسو ټول به انشاءالله کوئ، زما په ټولو ملګرو ښه ګومان. سهار منزل لږ وختي راپاڅئ، چې ته سهار منزل راپاڅي د هغې نه یو پاو ساعت مخکې راپاڅي، یو 2 رکعته لمونځ وکړه، الله ته پکې ښه وجاړه او څه چې د الله نه غواړي هغه به درله درکړي. ما په دې درسونو کې دا خبره بیان کړې نو تاسو به اورېدلي وي. زما خواله ډېر خلک راشي چې وظیفې غواړي او دا مولیانو عادت کړي دي په دې وظیفو باندې راشي نو ماله وظیفه څوک د یو شي لپاره څوک بل شي لپاره زه ته وظیفه خیمه خو که عمل دې وکړو الله د هر څه اسانوي او د هر څه به د الله برابر کړي. هغه سخت چورته کې چې ګوره څه وظیفه ښایي وایي څه وظیفه زه ته تهجد 2 رکعته کوه او بیا الله ته خپل مشکل بیانوه، الله به درته هر څه اسان کړي. وایي نه دا نه یم وظیفه ویل به وایي وظیفه نور څه ته وایي د وظیفې سختۍ خو نه دا د ټولو اوچته وظیفه ده که تهجد کوه او بیا الله ته ووایه خپل مشکل او دغه ټیم کې الله وایي زما نه که څوک څه غواړي چې زه ورله ورکړمه، که چاته څه مشکل وي چې هغه مشکل ورته حل کړمه، که ته بیمار یې الله ته ووایه که نه چې دا بیماري درله ختمه کړي، که ته غریب یې او دغه ټیم کې الله ته دا ووایه یا الله مالداره مې کړه، که ته حاجتمن یې او څه حاجت دي نو په دغه ټیم کې الله ته دا ووایه یا الله د فلانۍ حاجت مې پوره کړه، که واده دې نه کېږي وایه یا الله واده مې وکړه، که بچی دې نه کېږي وایه یا الله نیکمله بچي راله راکړه. هر قسم مشکل چې دی هغه الله ته بیان کړه، الله به د باندې رحم وکړي، الله به درله دا خبره ومني او په دغه څه چې غواړي هغه به درله الله درکړي. څو طریقې شوې؟ 6 یو قسمه ته بیانولی شي دا 6 طریقې به ماته څوک بیان کړي؟ بیان یې اول توحید، دویم اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم، دریم لمونځ، څلورم د قرآن مجید سره تعلق جی، پنځم احسان د مخلوق سره، شپږم تهجد د شیخ احمد د طرف نه انعام دی د ملګرو نور انعامات به ان شاء الله. دا ما صرف دا معلومول چې تاسو دې کوي 6 لارې شوي د الله ته د نږدې کېدو. اومه لار الله ته د نږدې کېدو هغه دا ده چې تاسو د الله سبحانه وتعالی د دین زده کوئ، د علم په مجالسو کې کښېنئ، د علماء کرامو بیانونه واورئ، علم زده کوئ، که هغه په مدرسو کې، که هغه په جوماتونو کې، که هغه په انټرنیټ باندې، که هغه په بیانونو سره وي، که هغه په کتاب کتو سره وي، خو په هره طریقه باندې چې علم زده کوي علم الله ته به نږدې شي. هغه داسې چې کله ته دا علم زده کړې نو په دې علم کې به دا خبره زده کړې چې الله ته د نږدې کېدو لار کومه یوه ده نو هغه لار باندې به عمل وکړي نو الله ته به نږدې شي. دې علم سره شوق ساتئ، الله سبحانه وتعالی به موجد کړي. الله په قرآن کې وایي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله به اوچت کی پتاسو کی مؤمنان
په دې ټولو انسانانو کې الله د مؤمنانو چت کړي او په مؤمنانو کې به علماو چت کړي د علم سره شوق د قرآن او حدیث زده کړه ډېر ملګري به کېدي شي ماته دا ووایي چې په موږ باندې وخت اورېدلی دی د مدرسو وختلی دی زموږ عمرونه ډېر دي نه د علم د طلب کولو دپاره ګوره خاص عمر نشته ها د علم د طلب کولو دپاره خاص عمر نشته دا کوم سپین ږیري چې ناستي دوی هم علم زده کولی شي دا اوس تاسو دلته راغلي دي جومات ته علم زده کول نور څه ته وایي دا دي که نه نو په دې جومات کې په چا دا پابندي شته چې سپین ږیري به نه راځي یا واړه به نه راځي یا ځوانان به نه راځي نه ټولو ته اجازت دی شوق ساتي د علماو سره رابطې جوړې کوي دلته چې کوم ځای کې حق پرست علما په دې سواد کې درسونه کوي یا تاسو په نورو علاقو نه راغلي یې هلته چې کوم حق پرست علما درسونه کوي د هغوی خوا نه ځئ د زنګنان د علماو په مخ کې مات کوي الله به دې ګلې ګلزار کړي الله به دې وځلي په دې دنیا کې هم او په آخرت کې هم او الله به درته هر مشکل اسان کړي او نږدې به شي الله ته الحمدلله اوس په دې ملګرو کې ډېره جذبه پیدا شوې ده ډېره جذبه او ډېر فرق راغلی دی او په دې باندې الحمدلله موږ د الله شکر ادا کوو ډېر زیات پرې خوشحاله یو چې اوس دا کوم خصوصا د نوي ځوانان چې دي سره د دې چې سوشل میډیا تباهي کړې ده سره د دې چې دې موبایلو تباهي مو وکړه خو بل طرف ته فایده ترې هم ډېره ګټه وشوه د دین او د حق ګوټ ګوټ ته ورسېدو او د هر چا جیب ته ورسېدو د قیامت په ورځ ګورې تا سره څه عذر هم نشته که ته د الله په مخ کې بیان کړي د قیامت په ورځ څه عذر نشته که ته الله ته بیان کړي ځکه چې حجت قایم شو ځکه چې حجت قایم شو څنګه حجت قایم شو که ته د قیامت په ورځ دا وایي چې الله عالم نه و نو په دې جیب کې چې تا سره د عالم دا بیانونه وي که ته دا وایي چې عمر به ډېر و نو ته چا منع کړی د علم د طلب کولو نه د هر سړي جیب ته بیانونه رسېدلي دي او درسونه رسېدلي دي حجتونه په موږ باندې قایم شوي دي عذرونه زموږ ختم شوي دي کوم ځای کې چې درس کېږي د قرآن او حدیث هغې ته ځان رسوئ په دې انټرنیټ یې اورئ په دې موبایلو یې اورئ په میموري کارډو کې اورئ دا علم زده کوئ الله سبحانه وتعالی ته به نږدې شي زما دا وخت د بیان په ختمېدو دی او یو څو منټه پکې پاتې دي اخرنی زما تاسو ټولو ته د نصیحت دی دلته د ځوانان راغلي د ښایسته ښایسته ځوانان مشکل پکې دا دی چې ګیرې نشتي د بعضو کې دا مشکل دی پته نشي چې ریږي او که نه څه بیماري پې لګېدلې ده زه دا غواړم چې دا ملګري دا چې کوم دلته راغلي دي چې دوی د نن نه د الله سره توجه کوي او ګیره پرېږدي د الله د رضا دپاره دې ته څوک تیار وي څوک به وکړي دا کوم ملګري چې ګیرې وړې کوي او یې خرې په دوی کې ماشاءالله دې ځای کې دا شپږ اووه ملګري لاس یې اوچت کوي زموږ خو د اوس نه وي د الله سره لوز دی الحمدلله ثم الحمدلله او دې کوم چې دا خبره په زړه کې لا پرته ده دوی ته زه هم تاسو اراده وکړئ اراده وکړي الله به درله ډېر خیر او برکت درکړي او ولې دا ګیره څه په چا پورې بده ښکاري سي یعنې ما نه راوباسئ یو څو کسان راوباسئ چې ګیرې نه وي او زه ورسره دا لکان ودروم دا ځوانان دا چې زما په دې خوا کې ولاړ دي او تاسو یې نه وي زه ورسره دا لکان ودروم او یو سره په خپله ودرېږم بیا وګورئ چې څوک پکې ښکلی ښکاري په ګیره کې څوک بد خو نه ښکاري چا ویلي چې په ګیره کې څوک بد ښکاري بلکې ګیره خو ښایست ښه ډېری ګیره ښایست ښه ډېری عایشه رضی الله عنها چې به قسم خوړو نو قسم به یې داسې خوړو والذي زین الرجال باللحى قسم مې دی په هغه رب باندې چې دا سړي ښایسته کړي دي په ګیرو باندې اوس دا زنانه اکثر زموږ دا پښتانه وایي ډېره ناشنا خبره کوي وایي د کومې ښځې چې ګیره راوخېږي دا زبرګی وایي که نه وایي خصوصا دا مشرانې ښځې چې دي چې ډکې دوی راختلي د هغې ډېر قدر کوي ډېر قدر کوي د دې دوو ویښتو او د نورې زنانه هم وایي چې وایي دا تورجبې ده او د دې نه ځان لرې ساتئ
د دې خیرې قبلېږي او د دې دعاګانې ولې وایي ږیره یې راختلې ده ګوره د هغه زنانه چې ږیره راوخېجي دومره یې خیال کوي او هغه نور یې ورته زبرګوي زما دې خبرې ته م سوچ دی هغه کم نه چې الله ورکړي ده هغه یې خیال نه کوي نو پته نه شي د کومو چې خریلې دی چې دا ګوره د سړو زبرګان دي که ځکه چې زنانو کې چې د چا راوخېجي هغه هم زبرګه ده خو چې د سړو کې چې نه راخېجي ده سره څه وکړو ځکه زه اکثر دې ملګرو ته دا وایم وایم په تاسو کې کم سړی دا غواړي چې د داسې ښځې سره واده وکړي چې ږیره یي او برېت یي ګډ ګډ تاسو کې څوک غواړي تاسو د چا داسې ښځه خوښه ده چې ګډه ږیره یي داسې واده ورسره وکړي او ښه مزېداره ږیره یي شوړه برېت یې پرېښودي یو یې نه خوښوي ولې ځکه چې د ښځې سره دا ږیره خوند نه کوي د دې ښځې سره د نرم بدن د ویښتو نه صفا مخ د ویښتو نه صفا بدن د سر دا چې اوږده اوږده ویښته دا د ښځې پورې خوند کوي د هغې هغه بدن الله داسې جوړ کړی نو دغه شان په سړو پورې دا خبره خوند نه کوي چې ږیره یې نه وي په سړو پورې دا خوند کوي چې د هغوی ښه مزېداره ږیره او داسې زاګۍ زاګه نو ما دا خپل بعض ملګري ولي زما نه به خفه کېږي نه تاسو زما وروڼه یې او زما ملګري او زما د زړه سرونه یې او دا نصیحت چې زه تاسو ته کومه که نه نو تاسو نه په دنیا نه غواړم ګوره ان اجري الا علی الله زما مقصد چې څه زه غواړم هغه زه د الله نه غواړم خو تاسو چې دا کومې خبرې کومه دا د دې دپاره کومه چې دا جنت ته الله درکړي بس دې دپاره یې کومه د دې دپاره ته د نصیحتونه کومه چې الله د جهنم نه بچ کړي بس دغه مې مقصد دی نو زما نه خفه نه شي په دې خبرو باندې ځکه زه خبرې سپینې کوم او سختې کوم نو په دې رانه بس خلک خفه دي او ډېر رانه خوشحاله دي په دې رانه خوشحاله دي چې ته هره خبره هغه سپینه کړې او مخامخ یې کړې او دا زه دې لپاره کوم ځکه چې سبا د قیامت پر ورځ د الله په مخ کې به زه جواب ورکوم نو دا ګیرې به پرېږدئ انشاءالله که نه کمی چې وړې کوي تاسو ته هم دا پیچیانې نورې قلارې کوي زه یو کس سره ناست وم مجلس داسې څه خبره شوه دا په دې نایانو پسې خبر راواغستی شوه نایانو په دې چاپونو کې ناست یو دغه یې جوړ کړی ښه نو نوم ورته څه وایي وایي سنت ته له واخلو څه ورته وایي وایي سنت ته له واخلو زه حیران یم سنت څوک اخلي که بریدي سنت خلک بریدي داسې بې حیایي داسې بې حیا چې تا ږیره پرېښودي نو دې ته دا ویښته غواړي چې بیا به دا ږیره راوړي سنت ته لږ برابر نه کړم سنت کې ته څه برابر سنت خو برابر دي سنت خو برابر دي ږیره پرېښودې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې او ښایست هم دا یوسف علیه السلام څومره ښایسته و زما طرف ته توجه وکړه معمولي کرس کروس سره تاسو اخوا دېخوا ګورئ یوسف علیه السلام څومره ښایسته و زنانو چې ولیدو نو ګوتې یې پرې کړې معلومه دا قصه ده تاسو ټولو ته معلوم زه چیلنج ورکوم ما ته داسې کس وښایي چې ږیره خریلي تازه او هغه ته جنې او ښځې ورته کتلي او د خپل نوکې مات کړی چې اخ څومره تکشید مخې دی صفا څوک پوه شي و زه درته ښیم یو ځوان و یوسف علیه السلام نوم دومره ښایسته و ښایسته ږیره وه جنکو چې ورته وکتو ګوتې یې پرې کړې نو دا زما تاسو ته نصیحت دی بل نصیحت زما دې ملګرو ته دا دی چې دا مبارک مرکز د دکتور شمس رحمه الله په دې کې د درسونو سلسله شته بلې درسونو سلسله شروع شوې ده په دې کې د درسونو سلسله روانه ده انشاءالله د پروګرام په اخره کې به زموږ دا ملګری تاسو ته هغه جدول هغه شیډول بیان کړي چې د درسونو څه ترتیب دی نو کوشش کوئ چې هغه درسونه له راځئ په هفته کې یو درس دی دوه دي درې دي هغې له راځئ اورئ څه نه څه خو به یې زده کړئ د دین په باره کې بله د دې مرکز سره مرسته کوئ د دې سره مرسته دا مرسته د الله د دین سره ده ګورئ دا مرکز دا جومات د الله کور دی دا د دکتور شمس رحمه الله او دا د دکتور شمس رحمه الله د زامنو کور دی چې دا د هغوی کور دی او بس د هغوی پې قبضه ده دا کور د چا دی
دا کور د الله دی نو چې د الله کور دی نو خو زمونږ د ټولو د رب کور دی مونږ به ورسره مرسته کوو مونږ به ورسره په هر وخت کې ودرېږو انشاءالله دې سره زما دا بیان اختتام ته ورسېږي زما دا مرۍ لږه کله نه کله ستړي شي زما اراده ومه زه به اوږد بیان کوم خو دا ګنټه پوره ده یو ګنټه بیان کوم الحمدلله د مرۍ نو تکلیف شروع کوم ما په دې نږدې ورځو کې د مرۍ اپریشن کړی نو کله چې مې خبرې ډېرې کړم او دا درېیمه ورځ ده زما مسلسل چې زه بیانونه کوم او ملګرو سره ملاقاتونه کوم نه مرۍ مې ډېره ستړې شوې ده نو خفه نه شئ مانه او انشاءالله بیا که او انشاءالله په بله موقع باندې و بیا تاسو سره ملاقات کوو الله سبحانه وتعالی دې زمونږ د ټولو ملاقاتونه بار بار نصیب کړي الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې موږ په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي یو نو دغه شان د الله سبحانه وتعالی موږ په جنت الفردوس کې یو ځای کړي الله سبحانه وتعالی دې څومره کسان چې دې جومات ته راغلي دي او دا پروګرام کې حاضر شوي دي او یا دا پروګرام ګوري الله دې د ټولو حاجتونه پوره کړي که په موږ کې څوک غریب وي الله دې مالداره کړي که په موږ کې څوک غریب وي الله دې مالداره کړي که په چا باندې قرضي الله دې قرضي ختمې کړي که په چا قرضي نو الله دې ورله قرضي ختمې کړي که څوک بیمار وي نو الله دې ورله روغ صحت ورکړي که څوک بیمار وي نو الله دې ورله روغ صحت ورکړي که څوک بیمار وي نو الله دې ورله روغ صحت ورکړي زموږ مشران کشران دې الله وبخي زموږ په مور پلار دې الله خصوصي رحم وکړي کوم چې مړه دي الله دې پرې رحم وکړي او کوم چې ژوندي دي الله دې د هغوی په ژوند کې برکت واچوي الله سبحانه وتعالی دې د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي الله سبحانه وتعالی دې کوم خلک چې د مسلمانانو په ملکونو کې امن خرابول غواړي رب العالمین دې هغه خلک تباه و برباد کړي الله سبحانه وتعالی دې زمونږ د مسلمانانو حفاظت وکړي په کوم ځای کې چې د مسلمانانو سره ظلم کېږي رب العالمین دې د هغوی تپوس وکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه